چې چا خپل ذاتی کور نشته او هغه غواړي چې مال الله رب العزت خپل کور راکړي، نو دا وظیفه به کوئ. دا وظیفه چې تاسو وکئ لازمي به تاسو ته خپل کور ملاویږي او الله رب العزت به د هغې بندوبست کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو محترمو قدرمنو کتونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. حمد و ثنا د هغه ذات دپاره چې زمونږ د زړونو د رازونو خبردار دی، مالک د کائناتو دی، خالق د کائناتو دی او رازق د ټولو مخلوقاتو دی. او بیا بشمیر درود، کروڑهاو درود خاتم النبیین خاتم المرسلین جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذات اقدس باندې، او د هغې نه پس به دعا وکړو او تاسو پې امین وایئ چې الله رب العزت دې زمونږ چې څومره مسلمانان د دنیا په کم ګوټ کې دي، هغوی په څه مشکلاتو کې دي، الله رب العزت دې د هغوی مشکلات اسان کړي. که څوک قرضدار الله دې د قرض نه خلاص کړي، که څوک بیماران الله دې شفا ورکړي، که څوک بې ګناه په جیل کې بندیان دي الله رب العزت دې د جیل نه ازادي رهایي ورکړي. دوستانو، نننۍ وظیفه چې دا ګوره ډېره بهترینه وظیفه ده او داسې وظیفه به تاسو ته نه میلاویږي. او چې اوس نه ته وایم وظیفه، که دا وظیفه تاسو وکړه نو دا وظیفه د خپل ذاتی کور دپاره ده. چې چا خپل ذاتی کور نشته او هغه غواړي چې مال الله رب العزت خپل کور راکړي، نو دا وظیفه به کوئ. دا وظیفه چې تاسو وکئ لازمي به تاسو ته خپل کور میلاویږي او الله رب العزت به د هغې بندوبست کوي. نو دا به انشاءالله اوس نه راته وایم چې زموږ چینل سبسکرایب کړئ، دا ویډیو به تر اخره پورې ګورئ او وظیفه به کوئ او بیا به انشاءالله العزیز الله ته سوال کوئ او ما ته هم دعاګانې کوئ چې الله رب العزت دې زما او ستاسو څومره مشکلات په زړه څومره جایز ارمانونه دي الله دې هغه پوره کړي. نو کور چې کوم دی لاول خو به ته یو څو خبرې وکړم چې ستاسو ته پته ولګي چې چا کورونه شته دی الله رب العزت دې هغه نه بې کوره کوي، چې چا کورونه شته نو هغې له دې الله رب العزت ذاتي کور ورکړي. دوستانو، د کرۍ کور یا پردی کوټه کې اوسېدل دا داسې چې سړی همیشه نیمګړی نیمه خوایي او په زړه کې دا یری که چېرته ما ته نن مالک ووایي چې د دې ځای نه ځه یا راته کرۍ سیوا که زما وس نه کېږي، نو خلک وایي چې کچه کمره مې دي، کچه کوټه مې دي، خو چې خپله مې. او دا یو ډېر لوی خواهش دی د انسان سره، داسې ډېر خواهشات دي خو په غټ یو خواهش دی د غریب سړي چې زما خپله کوټه خپل تلی مې، نو که پکې زه وږی او ناره پکې ناست یم نو کم سے کم دا به نه چې کډه به راته په سر وي. او اکثر زه خو ډېر زیات خفه کېږم چې دا بعضې خلک چې کوم دي غریبانان په یو محله کې 2-3 کاله تېر کړي، هلته دعا سلام جوړ کړي، مالک ورته وایي دې ځای نه ځه، نو غریب بیا څه موده پس بل محلې ته بیا ځي، بیا داسې بلې محلې ته ځي. نو دغه رنګې دا نننۍ وظیفه چې ده دا د دې باره کې ده. هغه کسان چې د چا کورونه نشته دی هغه په خپله زما دا ویډیو اوري، یا داسې کسان چې هغوی خپل خپلوان او هغه غواړي چې هغه د هغوی خپل کور وشي، نو انشاءالله العزیز دا وظیفه ورته وښایي، الله رب العزت به خامخا د خپل کور بندوبست کوي. لکه دا هغه خلکو نه د دې تپوس پکار دی چې چا خپل کور نه وي. او د الله نعمتونه چې کوم دي ډېر زیات دي، د الله په هر نعمت باندې شکر ایستل پکار دي او په هر حال باندې شکر ایستل پکار دی. الله رب العزت په شکر باندې خوشحالیږي، راضي کېږي. او الله رب العزت چې کوم دی په قرآن عظیم شان کې فرمایي چې کوم انسان شکر وباسي لئن شکرتم لازیدنکم وان کفرتم ان عذابی لشدید. الله رب العزت فرمایي که تاسو زما په نعمتونو باندې شکر ویستو زه به درته نورم زیات کم. نو شکر الله رب العزت په هغې ډېر خوشحالیږي. اکثر خلک مونږه چې کوم د موږ ورته څه حال دی مړه بس حالات خراب دي، بس ګزاره نه کېږي، فلان نه کېږي، فریادونه شي. خدا نه و چې الله رب العزت ګوره ما ډېر ښایسته جسم را کړی دی، زما سترګې کار کوي، زما لاسونه کار کوي. داسې خلک شته چې د هغې لاسونه نشته، داسې خلک شته چې هغه ړانده دي، داسې خلک شته چې کاڼه دي، داسې خلک شته چې په ځای باندې ناست دي. نو چې اوس تا یو وخت په نه یو تاله دنیا دا ټول بلډینګونه هم تاله درکړي او تاله دا دولتونه درکړي، ستا یو لاس نه او ته په خوراک کې بل چاته محتاج یې، ته او د سماعتې ته ځې ستا د پرتواغ د سپړاودیو څوک نه هسې سوچ وکړئ که نه، لکه د الله یو نعمت چې کوم دی نو د الله شکر ایستل په هر حال کې پکار دی. الله رب العزت په شکر باندې خوشحالیږي او چې کله انسان په وړوکي نعمت شکر وباسي نو بیا ولا لوی نعمت ورکړي. نو راځو خپلې وظیفې طرف ته. د
دا غي نه مخکې چینل به ګوره سبسکرایب کوئ، ویډیو به لایک کوئ او د بل مسلمان دپاره به خیر خواهي غواړئ. دا وظیفه په خپله مو کوئ، بل ته مو کوئ. ښه دا وظیفه بعضې وخت کې لږ اوږده شي او هغه زموږ اکثر کسان وایي چې هو یاره دا خو وظیفه ډېره اوږده ده او دا به زه څنګه کومه. وایي موږ د سهار 8 بجو نه واله تر ماخوستنه پورې پردی نوکرۍ کې دیاړي کوو، 1000 روپۍ ورځ الو. دا په اوړي کې هم کوو، دا په ژمي کې کوو. د ژمې چې یخني د حد نه سیوا او اوړی چې سړي زړه ورانېږي او یا په پردي ملک کې مسافري کوو یا پردي نوکري کوو، نو په ډېر ښایسته ماحول کې د مانځه نه پس الله رب العزت ته 1 غنټه نشو کېناستی، 2 غنټې نشو کېناستی، 3 غنټې نشو کېناستی. الله رب العزت ته کېنه، سوال وکړه. الله رب العزت هغه خزانې دي چې هغه د دنیا بینکونه هغه شان نه دي، د الله خزانې د دنیا د خزانو په شان نه دي. او الله نه چې کله سوال کوئ نو داسې مه کوئ چې یا الله بس مال یو کمره کور راکړه، یو بس اکثر خلکو بس مړه الله یو کمره راکړي که نه کچه دي. الله نه ښه سوال کوئ، یا الله وایي داسې غټ کور راکړه چې یو 10 کمرې پکې او چې پوخي چې لنټري. ځکه چې الله رب العزت ته زمونږ رب خو چې کوم دی څه غریب خو نه دی که نه چې مونږ د هغې نه خپل د غریبۍ سوال کوو. چې ته د 1 کمره غواړې نو الله بدله بیا 1 کمره درکړي، چې ته کچه غواړې الله بدله بیا کچه درکړي. نو راځم خپل عمل طرف ته. خدای یو خبره ذهن کې وساتئ چې عمل به د مکمل عقیدې سره کوئ، د زړه نه به کوئ، بلکل د زړه نه به کوئ او توجه به صرف الله طرف ته. تاسو ته چې په 24 غنټو کې کم یو ټایم ملاویږي، کم وخت تاسو ته ملاویږي چې تاسو د هغه مازه نه پس تاسو سره وخت ډیر وي، سحر مونځ نه پس سره ټایم ډیر وي، ماخوستن مونځ نه پس سره ټایم ډیر وي. دې کې دا نشته چې ښځه به یې کوي او سړی به یې کوي. سړي اکثر غریبانان د بهر نه ستړي راشي بیا ټایم ورسره نه وي، نو زنانې یې کوئ، خور هم کولی شي، مور هم کولی شي، لور هم کولی شي. خو چې کور الله پاک درکه خو بس ټولو پکې یو ځای اوسېږئ که نه. او الله رب العزت چې کله په ورکولو راشي خپل اسبابو ته مه ګورئ چې زما خو یاره مونږ خو دیاړي ماران یو، زمونږ خو وړوکې غوندې دوکان دی، زمونږ خو چا خبره پکوړو کړی لګو، مونږ چابړی لګو. یو واقع ته بیانوم، تاسو به حیران پاتې شئ. دا زما خیال مردان یا ثوابۍ دې ځای کې یو کس و چې وی هغه وی چې ما د په خوب کې یو کس راغی چې د فلانکي سړي ته رینګ وکړه، دا نوم یې دی د موبایل نمبر دی. دا صرف تاسو له مثال در کوم چې الله رب عزت کله په ورکولو راشي که نه نو د هغې خپله طریقه ده، هغه زموږ د دماغو طریقه نه چې زموږ په دماغو مطابق به یې راکوي. نو یو سړی په خوب کې وی راغی، وی راته وویل چې دا نمبر والا او دې نمبر ته رینګ وکړه او دې له دومره پیسې ورکړه. څومره لکه روپۍ وي، ډېرې زیاتې پیسې وي. هغه سړی وویل چې ما دا خوب ولیدو چې راپاڅېدم، ما ته هغه نمبر هم یاد و. نو زه هغه کس پسې لاړم، یو عالم و د جومات امام پسې لاړم چې مفتي صاحب ما داسې یو خوب ولیدو او خوب کې راته کم نمبر ویلی شوی هغه هم راته یاد دی او نوم هم راته یاد دی. وی هغه راته وویل چې دا دومره د خوب له دومره ته بار مه ورکوه. نو ما وی په نمبر ټرای ونه کړه. وی سبا له بیا مې خوب ولیدو چې مغه نمبر ول راکړه تا ته. ما پرون نه وی چې لاشه دې سړي سره رابطه وکړه او په 3 ورځ مې بیا خوب ولیدو. وی په 3 ورځ مې چې راځه بس نمبر میلاو که که نه بس څه ځیستانه. موبایل مې راویستو، هغه نمبر مې میلاو کړ. نمبر میلاو کړو نو لاول مې تپوس وکړو چې ته فلانکې خبرې کوې. ما ته ویل چې او ته زه فلانکې خبرې کوم خو ته څوک یې؟ وی هغه راته وویل چې بس ما ورته وویل چې بس ته ما نه پېژنې او نه تا پېژنم، خو ته ما سره میلاو شه. وی چې کله هغه ما سره میلاو شو نو ما ته ورته وویل چې ناشنا خبره ده چې ما ته په خوب کې ویلی شوي دي چې ته داسې یو ځای کې ګیر او ستا ډېر زیات حاجت دی او ستا دومره روپۍ په کار دي. بیا سړي ویل چې بلکل زه څومره زره وظایف کوم او الله ته سوال کوم او ما سره هېڅ اسباب نه برابرېدل، بس الله به په ما رحم کړی، تا ته به یې ښودلی و دا زما نوم دی، دا مې نمبر دی. نو هغه مو د نږدې علاقو نو هغه وایي هغه پیسې هغه له ما ورکړې. دا مې ورته په دې باندې ووایي چې الله رب العزت کله د انسان اسباب ورته برابروي نو هغې کې دا شی نشته دی چې ستا په دماغو کې به وي ته دې پردي مزدوري کې ته دې د 100 روپو مزدوري الله چې کله درکوي هغه به یې درکوي. راځم خپل وظیفې طرف ته. تاسو چې په 15 وختو منځونو نه پس هر وخت کې ټایم ډېر وي، که هغه زنانه وي که نارینه وي، مانځه نه پس به په اوداسه کې به کښېني او د هغې نه پس به 11 ځل درود شریف وي. کوم درود؟ درود ابراهیمي. درود ابراهیمي کوم یو ته وایي؟ مونځ کې کوم وایو؟ اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. او دا غینه پس با
سلزل آیت الکرسی وی سلزل 100 مرتبہ. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله مولانا العظيم. دا مې ځکه تاسو ته ویله چې ستاسو الفاظ دې سره ټیک شي دا واورئ. دا به سل ځل وی بیا به د هغې نه پس 11 ځل درود شریف وی او د هغې نه پس به دا وظیفه چې د کوم مقصد دپاره کړې دي الله رب عزت ته به لاس اوچت کړي یا الله ستا په خزانو کې کمی نشته ته زمونږ رب یې زمونږ خالق یې زمونږ مالک یې د ټول دنیا د کائناتو نظام چلونکی یا الله ته ډېر زورور یې طاقتور یې مالدار یې یا الله تا سره هر څه شته یا الله زه د خپل کور دپاره سوال کوم زما خپل کور نشته ذاتي ځمکه مې نشته یا الله ما له خپل ذاتي کور راکه او ښه غټ کور راله راکه انشاءالله العزیز الله رب العزت به د خپلو خزانو نه چې د هغه څه قسم د هغه طریقه ده د ورکولو زموږ دماغ دا دومره ککرې چې ده که نه دومره کوپړی کې د هغه قدرتونه نشي راتلی چې څنګه سمندر په کوزه کې نه بندېږي نو د الله رب العزت دومره لوی قدرت هم زموږ په دې دماغو کې نشي راتلی یا الله ماله څه بندوبست وکړه انشاءالله العزیز که دا وظیفه تاسو د مکمل یقین او د عقیدې سره وکړه انشاءالله العزیز تاسو به خبر هم نه یې چې د کم ځای نه دا پیسې راغلي او د کم ځای نه بندوبست وشو کېدای شي څوک درته په خپله ووایي چې راشه دغه شان لکه څنګه چې مې د خوب والا تاسو ته قصه بیان کړه او درته به ووایي چې راشه دا کور مې له درکړه الله رب العزت دې څومره بې کوره خلک چې دي هغوی ته د کور بندوبست وکړي چې چا خپل کورونه دي الله رب العزت دې په هغې داسې حالات نه راولي چې هغوی بې کوره شي ټول مسلمانانو باندې د هغوی د الله رب العزت هر قسم حاجت پوره کړي څوک قرضدار الله یې د قرض خلاص کړي بیمارانو د الله شفا ورکړي او ټول عالم اسلام دپاره دعا وکړي چې الله رب العزت د عالم اسلام غالب او کفر مغلوب کړي انشاءالله د یو نوي ویډیو سره به ستاسو په خدمت کې بیا حاضرېږم تر هغې پورې مال اجازت راکوئ د لوی الله په امان.